د بزګر لور دا د نور محمد تره د یوې کیسې عنوان دی او د صادق ژړک لخوا د نور محمد تره د لنډو کیسو د کتاب نوم هم دی. د بزګر لور کیسه د پښتنو پر بېوزلۍ او بېوسۍ راګرځي چې دلته یې بشپړه کیسه ستاسې مخ ته ږدو، تر پایه یې راسره واورئ. د بزګر لور د بختورې دریه په لاس او په خورا خوشحالۍ سره دا سندره وایي: سبا اختر دی زما کالي کړه راته تور دوبي، له خیاله ډکه یم غوټې ورکړه څلور دوبي. هو رښتیا سبا اختر دی. لوی او واړه هغه ته خوشحالي کوي. کوچنیان لاسونه زیږه کوي چې د نوکریزو رنګ ښه واخلي او سهار یې لاسونه تر هر چا ښه وایسي او په دې ډول د لاس د سره کېدو مسابقه وګټي. پلار یې په بې انګړه خونه ورننوت او بختورې سم د لاسه دریه یوې خواته کېښودله او ورمنډه یې کړه. د پلار په غاړه کې یې دواړه لاسونه واچول او ورپورې ټال شوه. په ډېره مینه یې ورته وویل: بابا جانه، اوس مې د خان لور ولیدله چې په اوربل باندې یې 3 لړه سپینې روپۍ کتار کړې وې، او هم یې ویل چې پلار ښه عامل او یو سور پېزوان ورته بخښلی دی چې د اختر په سهار ځان پرې ښایسته کړي. نو دا ته ولې ماته څه شی نه راوړې؟ تل وایې چې غاړکۍ به درته جوړوم، خو نه دې کړه را جوړه. هغه بله ورځ دې ویل چې نن باید په تنکۍ رشقه ګزاره وکړم او نه ژاړم، نو بیا به راته اوړه راوړې او غلمینه ډوډۍ به راکوې، خو نن دې بیا څادر تش راوړ. داسې برېښي چې هېڅ شی دې نه دی موندلی. راته ووایه بابا جانه، خان ولې خپله لور او زامن داسې ښه ساتي او د اوربل لپاره یې ورته تکې سپینې روپۍ چې له ورایه روڼې ځلیږي راوړي، خو ته یې ماته نه راوړې. زه در باندې ګرانه نه یم که څرنګه؟ د پلار یې په سترګو کې اوښکې وګرځېدې او د دې له معصومانه پوښتنو او له دې کبله چې وروسته له دومره سرګردانیو څخه یې بیا هم یو کټوری اوړه او یو څه نوکریزې نه دي موندلي، ټول ځان یې پر جوش راغلی دی او نږدې و چې لویه کریژه یې تر خولې ووځي. بزګر په خورا تکلیف چې تا به ویل په ستوني کې یې لویه دانه ختلې ده ورته وویل: زویکه، هغه یې لري چې ورته راوړي یې، زه خوار یم له کومه یې کړم؟ بختوره، نو ته یې ولې نه لرې چې هغه یې لري؟ پلار وایي چې هغه ته خو خدای ورکړي دي زویه. بختوره، نو خدای موږ ته هم ولې نه راکوي؟ هله ژر شه راته ووایه ولې یې خدای موږ ته هم نه راکوي؟ درځه چې ورشو او ورته ووایو چې موږ ته یې هم راکړي. په دې وخت کې ناڅاپه د صاحب ناظر راغی. د بزګر چې پر هغه سترګې ونښتلې، سم د لاسه یې واښې واڼې وختلې او ټول حواس یې بایلل. خوار پر خپل ځای میخ پاته شو او صرف دومره یې وویل: کاشکې خو خوار غریب خلک پر دنیا مه وای پیدا. ته به وایه چې عزراییل یې روح اخیستلو ته راغلی دی. ناظر په داسې حال کې چې لغتې یې ورسمې کړې تر شونډو لاندې یې وویل: خدای دې خوار کړه، تا هم ځان ته مسلمان وایې، د خلکو حق نه ورکوې او ځان په یوه او بله کوې. هغه وخت چې مړی دې بې کفنه او بې سرښتې پر تشه توره ځمکه پروت و، خو د صاحب لاس او پښې دې نیولې چې درته پور درکړي. اوس چې دې دمه سمه شوه نو ځان پټوې. که د دې لور د چغو او بغارو لحاظ نه وای او ځان یې نه وای در باندې غوړولی، نو زه به در سره جوړ شوی وم. ده په ډېر وجز او احترام ورته وویل: ناظر صاحب، مړی خو مې نه دی کړی چې دومره را سره شدت کوې. نن او سبا مې پرېږده چې د اختر لږ څه په کراره تېر کړم او د دې نجلۍ چې سږ کال یې مور مړه شوې او خورا غمجنه ده فکر غلط کړم. وروسته تر هغه چې مې هر چېرته بیا یې در سره ځم او په هر ډول کې چې مې اچوې خوشحاله یم، ځکه چې وږي خو به مې له دې دومره غمونو او فشارونو څخه
لږ سپکې شي. ناظر په غضب ورته وویل: خدای وهلې، تر مړي کولو بدتر کارونه کوي. سږ کال خو دې د بزګرۍ غنم تر څو چې موږ در خبرېدو نورو خلکو ته په پورو کې ورکړل، او صاحب چې څو ځلې درته ډېر کښته بیه په سلم روپۍ درکړې دي هغه دې هېر کړ. های های بې انصافه! اوس نورې خبرې مه کوه، درځه در ولاړ شه، په خپله د صاحب حضور ته دې بیایم. هغه یو شریف او زړسوانده سړی دی، ګوندې په یوه ښه او اسانه ډول در سره فیصله وکړي، او اوږې دې د دې د پور لپاره سپکې شي. درځه در ولاړ شه چې بیا ناوخته کېږي. بزګر یې د انګړ په ور کې کښېناوه او په خپله ناظر ورغی او صاحب ته یې د بزګر د نادارۍ او د هغه د ورویستلو کیفیت ووایه. صاحب وویل: ته یې په خونه کې ښه وګرځېدلې، ځکه چې دا خلک اوس د پور او پوروړو دومره خیال نه ساتي. غنم په ځمکه کې ښخوي او که کوم کالي یا کمپله لري هغه هم خوندي کوي. ناظر ورته وویل: غیر له یوه زاړه تلتکه، یوې خاورینې کاسې، یوه چرګ او له یو څو برزو چې د نیالۍ پر ځای استعمالوي او پرېوځي، بل شی یې په کور کې نه و. مګر هو، یوه خورا ښه شی یې درلود چې که درته ووایم ته صاحب به ډېر پرې خوشحاله شې. هغه د ده لور ده چې که څه هم وړه کمندره 12 کلنه 14 کلنه ده، خو خورا ښکلې ده. مور یې هم دا یو کال دمخه مړه شوې ده. که دې په یاد وي، د هغې د کفن او نورو لګښتونو لپاره بزګر ستاسې نه په سلم رخت او روپۍ اخیستې وې. صاحب ناظر ته وویل: ورشه ملا صاحب راوله او بیا به نو بزګر دې خونې ته راولي. بیا یې ملا ته وویل: ته خو خبر یې چې زما 4مه معاینه په دې وختو کې مړه شوه او اوس صرف 3 معاینې لرم. دلته یو بزګر دی چې یوه لور لري او زما پور هم خورا پر ډېر شوی دی چې هغه یې نشي راکولی. نو که دې په دې مسله کې مرسته راسره وکړای شوه ښه به وي. دغلته و چې بزګر په ناظر پسې راننوت او صاحب په خورا پټکه او غضبه سره ورته وویل: ګوره، دا ستا څرنګه مسلماني ده؟ حق مې در باندې دی، خو هغه تر ځان نه راتېروي. ولې ظالمه، موږ ته پیسې په څه ګټلې دي؟ ملا صاحب بزګر داسې مخاطب کړ: په کتابو کې یې راوړي دي چې د مؤمن حق ورکول خورا لوی ثواب لري او په هغه جهان کې ډېر اجرونه لري. ای بزګره، که ته د دغه صاحب دین تر ځان ورتېر کړې، نو البته برسېره پر دې چې له دنیا یې سرګردانیو څخه په ځان وژغورې، د هغه جهان ثوابونه به دې هم ګټلي وي. په هره توګه چې کولی شې د صاحب سره تېره وکړه او په حق یې ورسوه. بزګر سر او خوله ورته وږه کړه او ویې ویل: صاحبه، والله که هېڅ شی را پورې پاته شوی وي، سږ کال خو به لا څوک بزګري هم رانه کړي، ځکه چې یو زوړ غویی چې مې درلود او په هغه مې بزګري موندله، هغه هم څو ورځې دمخه ستا ناظر په پور کې راڅخه ووت. اوس دومره سن نه لرم چې ماښام مې پر تبۍ واچوم. صاحب ورته وویل: په دې مکرونو هیلو او چل ول باندې زه نه پوهېږم. پور مې راوړه، اوس یې راوړه، پر دغه ځای را سره فیصله کړه. زه یو پلا در باندې ځم، ملا صاحب او ناظر به در سره خبرې وکړي، خو زه په نور څه نه پوهېږم. خپل پور پر دغه ځای غواړم، پرېږدم دې نه. ناظر ورته وویل: ای بزګره، خدای خوار کړی یې، د صاحب په پښو کې به ورلوېدلی او په ژړغونکي غږ به دې ورته ویلي وو: د خدای لپاره زه هېڅ پیسې او جایداد نه لرم، صرف یو سر لرم او یوه لور چې دواړه به تر تا جار کړم. ګوندې زړه یې در باندې سوی وای او فیصله یې در سره کړې وای. په یوازې نشته ویل خو د خلکو پورونه نشي ادا کولی. ملا صاحب وویل: صاحب خورا زړسواند سړی دی، سخي طبیعته هم دی، د چا د نیکۍ پور او خیر پر ځای نه پرېږدي، د خدای پر لار هم خورا سم دی، زکات هم په جګه ملا ته ورکوي. زه به یوه خبره درته وکړم، باید هغه ومنې
او عمل پرې وکړي چې له هره جنجاله خلاص شي. هغه دا ده چې لور دې صاحب ته ورکړه. په دې ډول به دې هم لور په نس مړوي او هم په تن پټه او آرامه وي او هم به ته له دې سیمې بېغمه شې. ناظر پرې ور غږ کړ: زه او ملا صاحب به دواړه کوشش وکړو چې صاحب په دې فیصله او سوله رضا کړو. په دې وخت کې د صاحب میرزا راننوت او د بزګر د حساب صورت یې ور واچاوه چې ټولې 3500 افغانۍ شوې. بزګر وویل: د خدای لپاره وړه لور 65 کلن سړي ته څرنګه ورکړم؟ یا دا کار نشم کولی. خپله یوازینۍ لور په اور کې نشم اچولی. مړ مې کړئ، پوست مې وکاږئ، خو دا کار نه کوم. او خپله یتیمه او ماشومه لور د بدبختۍ په کنده کې نشم اچولی. بله دا چې ما خو ټولې 1200 افغانۍ وړي دي، اوس 3500 ولې شوې؟ ناظر وویل: د 1400 میاشتو ګټه یې نه شمېرې؟ ولاکه هېڅوک به دې نازله ګټه روپۍ چاته ورکړي. بیا ناظر ملا ته وویل: دا خدای خوار کړی خو په خپله ګټه او نقص هم نه پوهېږي. موږ یې سمې لارې ته راکاږو، خدای چپې ته ځغلي. لور د ورکولو خط وکاږه او ګوته یې پرې ولګوه. خلاص. سم د لاسه قلم او کاغذ آماده شول او ویې لیکل: اقرار و اعتراف صحیح و شرعي، نصیحت عقل و تندرستي می کنم که. وروسته له څو نصیحتو، تهدیدو او تشویقو یې د ده بټه ګوته ولګوله او په دې ترتیب له نقلو ډک دستمال ملا صاحب واخیست او په خپله مخ ولاړی. صاحب ناظر ته وویل: دا نجلۍ په ډمامو مه راولئ، ځکه چې اول خو د خوار بزګر لور ده او دا زموږ حیثیت ته زیان رسوي. دوهمه دا چې ویره ده چې دا کار به پر نورو بزګرانو بده اغېزه وکړي. سبا د اختر ورځ ده، ورشه او یو سپین سرې ښځه هم درسره بوځه او نجلۍ ترېنه راوړه. د هغه کلي خان ته هم ووایه چې کوم وخت راشي. سبا پر هر چا اختر و، خو بختوره خوارکیه بې له دې چې په خپل شوم سرنوشت وپوهېږي را رهي کړه. پر لارې یې ورته وویل: مه ژاړه، د انا کره دې بیایو، هلته به نوی ټیکری او کمیس، پسته غلمینه ډوډۍ او ښې موچڼې درکړو. څو وخت وروسته مو واورېدل چې بزګر خوارکی له ډېره غمه ځان د کاریز په سپرغه کې واچاوه او ویل کېده چې لور یې هم د صاحب په کور کې خورا د بدبختۍ ژوند یوازې د دې لپاره تېروي چې ګوندې یو وخت وکړای شي د ځان او پلار د بدبختیو کسات له ظالمانو څخه واخلي او خپل غمجن زړه سوړ کړي.